طالبانو د څو کلنۍ جګړې په وروستیو کې له امریکا سره د سولې 18 میاشتنۍ خبرې پر یوې هوکړې پای ته ورسولې، خو له افغان حکومت سره یې د خبرو او ناستو بهیر بریالی نه شو. د تیر 2020 کال همدا شپې ورځې وې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو پرله پسې د افغانستان لاره او بر بېلابېلې سیمې لاندې کولې او په پای کې د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل. بلخوا قطر په یوه اعلامیه کې له امریکایي او افغان لوري د دوحې هوکړې د عملي کولو غوښتنه کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت څخه په یوه خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې دوی افغانستان او امریکا ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو ترڅنګ یې له دواړو لوري غواړي چې د سوله شوو هوکړو ته درناوی وکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې قطر په کابل کې تحولات له نږدې څاري او د دې هیله لري چې افغان حکومت هم پر خپلو کړنو ژمنو عمل وکړي او د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شاملو کسانو ته په خپل هیواد کې ځای ورنه کړي. قطر دغه راز وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د دایمي ثبات پر راتګ موثر تمام شي او دلته له نادریو کشمکشونو د دوام مخه ونیول شي. په چیلي کې د میسوکان ته نږدې یوه لویه او ناڅرګنده کنده رامنځته شوې. د چیلي چارواکو د شاوخوا 15 متره قطر لرونکي مرموزي کندې په اړه څېړنې پیل کړي چې د دې هیواد د شمال د کان کیندنې په سیمه کې راڅرګنده شوې ده. دا کان د چیلي د پلازمینې سانتي کاو شمال ته په 615 کیلومترۍ کې پروت دی. د چیلي د ملي جیولوژي د څانګې چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کندې ژوروالی 200 متره دی. د دې ادارې مشر دیوید مونتینیګرو ویلي موږ د کندې شاوخوا او پکې کوم معدني یا بله ماده ونه شوه موندلی، خو موږ ولیدل چې کنده له ډېرو اوبو ډکه ده. شمال کې د طالبانو د 200 عمري قلوردو معاون وایي په یوه اونۍ کې ټول تاجکستان ولکه کوو، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د طالبانو واکمنۍ کې د پلازمینې کابل په زړه کې بمباري کوي او خپل اهداف په نښه کوي. شمال ختیځ کې د طالبانو د 200 عمري قول اردو مرستیال ملاجانو ویلي دوی جنګیالي د دې توانایي لري چې یوه اونۍ کې دننه ټول تاجکستان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نوموړي تخار کې یوې غونډې ته څرګنده کړې چې د ټول افغانستان امنیت یې 100% تامین کړی او هیڅوک د نظم او اخلال جرأت نه لري.